بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زموږ ډیر مهم درس هغه نړۍ د یو بل سوړ جنګ پر لور سوړ جنګ په اړه خو موږ پوهېږو یا کولډ وار هغه جنګ ته ویل کېږي چې هغه کوم رقیب یا دښمن هېوادونه چې دي یو بل سره مستقیما په جګړه کې نه ښکېل کېږي، یو بل مستقیما نه سره وهي بلکې غیر مستقیما د یو بل پښې وهي. نو دا چې موږ وایو چې نړۍ د یو بل سوړ جنګ پر لور، یعنې موږ خو سوړ جنګ خو دا درلوده چې 1945 کال نه وروسته یا ځینې 1946 یا 1949 کال څخه وروسته د شوروي اتحاد او د امریکا ترمنځ هغه سوړ جنګ تشریح کوي. نو موږ چې دا خبره کوو چې نړۍ د یو بل سوړ جنګ پر لور، دا یعنې بل سوړ جنګ په څه معنا، بل سوړ جنګ کوم یو دی؟ نو نوی سوړ جنګ چې دا له کومه ځای پیلېږي او څه وخت راهیسته شروع کېږي. نوی سوړ جنګ چې دا هم د امریکا او د روسیې ترمنځ شروع کېږي چې یو بل چې دي مستقیما نه وهي بلکې غیر مستقیما یو بل پښې وهي. چې دا نوی سوړ جنګ چې دا اصلا دا د روسیې چې کله په یوکرین باندې حمله وکړله، دغه نوی سوړ جنګ د امریکا د غرب او د روسیې ترمنځ شروع کېږي. او دغه سوړ جنګ هغه وخت زور اخلي چې کله امریکا خپلې وسلې یوکرین ته ورکوي او دا اجازه ورکوي چې د دې وروسته تاسو کولی شئ چې د موږ وسلو باندې، امریکایي او غربي وسلو باندې تاسې روسیه په نښه کړئ. یعنې له دې نه پخوا د غربي وسلو خصوصا په ځانګړې توګه د امریکا وسلې یوکرین ته اجازه نه وه چې روسیه په نښه کړي، بلکې خپله دفاع پې کولی شي خو روسیه پې نښه کولی نه شي. خو دا چې دا یو هفته دوه هفتې مخکې امریکا، برطانیه، جرمني او فرانسې اعلان وکړ چې له دې وروسته یوکرین کولی شي چې زموږ په وسلو باندې روسیه خپل هدف قرار ونیسي. نو دې کار چې دا پوتین او روسیه ډېره غوسه کړې ده. نو همدې لپاره چې دا پوتین د نوي سوړ جنګ لپاره نوې هڅې پیل کړي دي، چې دغه هڅې چې دي لومړی له افریقې نه شروع کېږي. له افریقا براعظم کې د غرب د مخنیوي لپاره د پوتین هڅې شروع کېږي. دا چې اوس په افریقا کې د څه کړي دي په دې باندې موږ بحث کوو. لومړی چې دا د کنټینمنټ پالیسي ده. کنټینمنټ پالیسي د مخنیوي پالیسي ته وایي. هغه پالیسي چې په هغه سره د دښمن هېواد کولی شي داسې هڅې کوي چې د بل هغه دښمن هېواد چې دا د هغه مخه ونیسي په هغه ساحه کې. دا کنټینمنټ پالیسي اصلا په 1945 کال نه وروسته د ترومن په وخت کې رامنځته کېږي چې کله شوروي اتحاد ورځ تر بلې پرمختګ کوي. نو کنټینمنټ پالیسي په دې معنا چې څرنګه یو هېواد د خپل دښمن هېواد د نفوذ یا د پرمختګ مخه نیولی شي، ته کنټینمنټ پالیسي وایي. نو اوس مهال په افریقا کې چې دا د پوتین هڅې چې تر څو هلته د غرب مخه ونیسي په لاندې ډول دي. مثلا په ګیني هېواد کې، کانګو هېواد کې، بورکینا فاسو، چاد، موریتوس یا موریشوس، مالی، سودان، همدارنګې منګه د سینیګال هېواد، نایجیریا هېواد. دا هغه هېوادونه دي عموما چې پخوا د فرانسې مستعمرې وې، د غرب مستعمرې وې، او دې کې د همدغه د غربي هېوادونو چې دا فوز هم پروت و. نو د 2021 کال نه وروسته په دغه ځینې هېوادونو کې نظامي کودتاګانې وشولې. نو پوتین او روسیې ښه فرصت وګاڼه چې دغه هېوادونه سره چې دا اړیکې ښه کړي، ځکه دغه هغه هېوادونه دي چې اکثره چې دي له غرب سره، له امریکا سره مشکل لري. نو په همدې اساس باندې چې دا د همدغه میاشتې په پیل کې روسیې خپل بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف دغه هېوادونو ته ولېږه تر څو یې ته اطمینان ورکړي چې تاسې سره روسیه ولاړه ده او څه مشکل چې حل پرې ښیي او په مشترکه سره حل کوو. نو لومړی راځو دغه ځینې هېوادونه تشریح کوو چې دلته وضعیت څه رقم و. اول راځو ګیاني هېواد چې دا په 2021 کال کې دلته نظامي کودتا وشوله. نو دا د غربي افریقا یو هېواد ده. نو کله چې دلته نظامي کودتا وشوله
هغه منتخب حکومت چې له منځه یووړ، نظامي کودتا وشوله. نو د غربي افریقا د اقتصادي همکاریو سازمان اکواس په نام باندې دوی په دغه ګیاني هیوادونو باندې بندیزونه ولګول. خو روسیه دغه هیواد ته خپل اطمینان ورکړ چې موږ تاسو سره اقتصادي او نظامي مرستې اعلانوو، څه مشکل نشته ده. نو هماغه و چې سرګیلادوف دوی ته په همدغه میاشت کې ورغی او د اطمینان یې ورته ورکړ. نو د هغې دغه ډاډ یې له ځان سره واخیست. دوم هیواد چې ده هغه کانګو ده. کانګو ته هم سرګیلاروف او روسیې اطمینان ورکړ چې موږ تاسو سره له دې وروسته اقتصادي او نظامي مرستې کوو. بورکینا فاسو هم په 2022 کال کې دلته نظامي کودتا وشوله او پخوانی حکومت چې کوم منتخب حکومت و د نظامي فوز په مقابل کې له فرانسې نه مرسته وغوښتله، خو ولې فرانسه په دې کې ناکامیږي او د بورکینا فاسو نظامي حکومت له فرانسې څخه غوښتنه کوي چې خپل ټول نظامي فوز د بورکینا فاسو څخه وباسي او دوی خپل لاس چې دا روسیې ته اوږد کړ او روسیې سره یې په مختلفو برخو کې خصوصا په نظامي برخه کې تفاهم امضا کړ. چاد حکومت ته که موږ ګورو، چاد هم یو افریقایي هېواد ده. چاد له دې نه پخوا د غرب سره ډېرې ښې اړیکې درلودلې، خو دوی چې دا په دې نږدې وخت کې چې دا د امریکا نظامیانو ته دا ځواب ورکړ چې باید له خپل پوځ له چاد څخه وباسي او بدیل یې روسیه وګڼله، روسیه سره یې اړیکې ښه کړل. موریشیوس یا موریتوس دا هېواد هم چې دا تقریبا 55 کاله کېږي چې له روسیې سره ښه اړیکې لري، ښه ډیپلوماتیک اړیکې لري. نو د روسیې ډېر اقتصادي ملاتړ د ځان سره لري. سودان که وګورو، سودان کې اوس داخلي جنگ ده. یو خواته چې دا ولسمشر برهان او د هغه مقابل کې چې دا جنجاوید نومیږي، نو دغه د برهان ملاتړ له روسیه کوي او د دې مخالف چې څوک دي هغه جنجاوید دي، د هغې ملاتړ چې دا یوکرین او غربیان کوي. نو دا دلته هم یو رقم سوړ جنگ روان دی. همدارنګې نایجیریا او سینګال هغه هیوادونه دي چې غربیانو ته یې ویلې چې تاسې خپل پوځ نور له دې هیواد نه وباسئ او موږ نور نه غواړو چې نور په هغه باندې تکیه وکړو. نو دا په دې معنا چې په افریقا کې په ځانګړې توګه باندې هغه هیوادونه چې هغې هلته نظامي کودتاګانې کېږي نو روسیه ورسره ډېر ښه اړیکې لري، ځکه په دې سره کولی شي چې د غربي افریقا هیوادونو یا په عموما د افریقایي هیوادونو ملاتړ تر ځان سره کړي او د غرب نفوذ ساحه چې دا په دغه افریقا براعظم کې له منځه یوسي یا مخه یې ونیسي. اوس سوال دا پیدا کېږي چې روسیه چې په د افریقایي هیوادونو کې دومره داخليږي، د روسیې ګټه پکې څه ده؟ بحث کوو چې د افریقا براعظم کې د روسیې دغه ښکېلتیا د روسیې لپاره ګټې څه ده؟ روسیه څه غواړي په افریقا براعظم کې؟ او د روسیې ګټې ځینې په لاندې ډول دي چې د ټولو مهمه ګټه یې دا ده چې د خپل دښمن د غرب بلاک چې په راس کې امریکا ده د هغه د نفوذ مخه هلته نیسي. بس دا کافي ده دوی ته چې په افریقا براعظم کې دوی خپلې ریښې پراخې نه کړي. په همدې اساس باندې چې دا روسیه کوشش کوي چې د افریقا هیوادونو سره ښه اړیکې ولري. دوم دا ده چې روسیه ډېر کوشش کوي چې د افریقایي هیوادونو ته خپلې وسلې تولید کړي، ځکه روسیه د وسلو په تولید کې یو ستر هیواد ده. دا علت ده چې هر هغه هیوادونو افریقایي هیوادونو کې چې هلته نظامي کودتاګانې کېږي، نظامي حکومتونه یې روسیه سره ښه اړیکې لري او خپلې وسلې ورکوي. داسې ویل کېږي چې 40% پورې وسلې چې دي د افریقا براعظم هغه له روسیې راځي. همدارنګه بله ګټه دا ده چې افریقا براعظم په طبیعي منابعو کې یو غني براعظم ده، نو روسیه کوشش کوي چې همدغه طبیعي منابعو څخه استفاده وکړي د افریقا. او بل ډیپلوماټیک هغه سپورټ ده، روسیه کوشش کوي چې په ملګرو ملتونو سازمان کې چې د افریقا تر 55 نه زیات هیوادونه دي د هغه ملاتړ ترلاسه کړي. یعنې په دې معنا کله چې د
یوکرین جنگ ده. د یوکرین جنگ په اړه باندې چې کله راګیري کېږي چې د روسیې دغه کړنه وغندي، اکثره اروپایي هېوادونه چې دي دا د روسیې پر خلاف باندې رایه نه ورکوي، یا بیخي یا د روسیې په ملاتړ رایه ورکوي یا خو بیخي رایه نه ورکوي. نو دا د روسیې لپاره سترې ګټې دي. ومننه.